سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن ښایسته جلال آباد او جلال آباد کې بیا ماښامې درته راغلو او تر تاسې رسو موږ کونړ ته چې هفته کې یو ځل ور نه شو که نه وایي هغه خو د انسان زړه غواړي نو ته څه یې لیوانو کې حساب زه ورته ته څه یې زه لیوانو کې حساب یم څنګه دی شیریخ دې څنګه دی ښه دی شکر زردالو دي خو دی وړې دي هغه غټ دي دا زردالو دی ګیلاس دی ګیلاس یو ځل ورته سم وګوره ګیلاس دی ګیلاس دی د ګیلاس دا څه شی دی دا ګیلاس دا الوبالو دي نه دا یې دې نه علمه نه هغه ځینه بیا راته اچوي نه بیا هم هغه ځینه ورته یې که نه هغه ځینه نه سره دي که نه دا وګوره دا دا وګوره دا نه موږ درته ښه پیسې ستا په خوښه او هغه به زموږ په خوښه پاس د هغه ځینه دغه ځینه ده ورځې ګټي نه شی نه کوي دا مې دا خو وخوره ډېر خوندور دی ډېر خوندور زما طرفه دا وخوره خیر دی ښه نو ګټه کوي درته کوم څه دا وواله ته چې کوندي زه افغانۍ قرضدار مې هغې نه قرضدار افغانۍ هم داسې قرضدار یم ما باندې هم داسې باندې ولاړ یم دویم ورځ دغه کور مې بیا راکړي دی دلته سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نن ښایسته جلال آباد او جلال آباد کې بیا ماښامې درته راغلو او تر تاسې رسو راسره پاتې شئ نن د ماښامي دغه انځور راسره ننداره کړئ وګورئ چې په جلال آباد ښار کې ماښامې څنګه وي دلته زموږ د هیوادوالو روزمره چارې څنګه وي او په ماښامي کې زموږ هیوادوال د سیاحت لپاره د ښار منځ ته راوځي او که نه هغه هیوادوال چې په دغه ښار کې اوسېږي د هغو ژوند څنګه روان دی په دغه ښار کې خوشحاله دی او که نه او ګرمي په کم اوج کې ده راځئ راسره پاتې شئ خپرونه له همدې ځایه پیلو ورځو مخکې کوم ځای کې چې هیوادوال راته مخ ته راغلل خبرې اترې به ورسره کوو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د جلال آباد ښار ماښامې دی او ګل ګل ځوانان راوتي دي تر څو سیاحت وکړي چکر ووایي
او دغه ځوان هم راوته. سلام سلام په خیر راغلی. وعلیکم السلام. خپل خیر جوړ کلاري. ډیره مننه. نوم مبارک دی. نوم عبدالمطلب د صافی د ننګرهار ولایت. خا د ننګرهار ولایت صافی او بټي کوټ ولسوالۍ. بټي کوټ کې زموږ صافی ورونه شته؟ ولې نشته؟ اصل موږ سروبي اوس فی الحال د ارشا په وختو کې موږ ته مځکه راکړې په بټي کوټ کې. اوس په بټي کوټ کې پراته یي. اوس هلته پراته استئ. څنګه د ننګرهار هوا څنګه ده؟ بس ښه ده. ګرمه خو نه ده ډېره؟ ګرمه ده خو پکې کولر شته ده ګزاره ورسره کوو. او څه کار روزګار کې؟ زه خپله اینو چلوم. اینو لرم. خو سخت کار دی، دروند کار دی. ګرمي نه دی پازابوي؟ ډریور مې مرده نیولی، خپله هم چلوم. اصل کې مې ډریور نیولی، کله کله شوقي خپله چلوم، مرده ډریور نیولی. کار روزګار څنګه دی؟ بس ښه ده، شکر ده. کار روان دی. او ننګرهار ته څنګه راوتی ښار ته؟ بس اوس هم پرې راوړې وه بیسو ته، څنګه سره راغلو هلته سالار کباب وخورو. سالار کباب ته ورغلې؟ سالار کباب ته موږ هم ورغلي، ډېر خوندور ذایقه ده. یو ځل ورشه ورته بیا هم. ورغلي ډېر راغلي. صافی صاحب ناست دی، صافي صاحب ته زما سلامونه مو وایي، ورته دې رالېږلې. وعلیکم السلام. ولې نه؟ ډېره مننه. کور دې ودان څنګه چل دی؟ ولې خبرې ختمې شوې؟ ښه دا راته چې اوس چېرته ځې؟ اوس زما کور ته بېرته. کور ته ځې؟ فی الحال احمدزی سټاپ کې اوسېږم. ښه احمدزی سټاپ کې اوسېږي. د جلال آباد د ماښامي دغه انځور څنګه دی تا ته؟ خوندور دی؟ ډلې ډلې ځوانان راوځي، چکرې وهي، ګپ شپ لګوي، یو بل سره ساعت تېر دی. والا ډېر یو خوندور هوا ده او ښایسته هوا ده، ارامه. نه دغه منظر ته خوند درکوي چې ګڼ شمېر هېوادوال مو ښار منځ ته راځي او ګپ شپ لګوي، ساعت تېري کوي دلته. ولې نه؟ دا یو ولایت ده او بل ګاډي پکې ډېر ځي او راځي، ډېر ښایسته ښکاري، ښه ځای ده. ډېره مننه. کور دې ودان. په وروستیو کې هغو هېوادوالو ته د پیغام څه دی چې دم غوړې تا ګوري؟ پیغام نه لري؟ پیغام نه لرم. نه. ډېره مننه. کور دې ودان، خوشحاله اوسه. راځئ راسره پاتې شئ، مخکې ورځو. سلامونه. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې روغ به یې راته. جلال آباد دی او د شپې تقریبا څه کم 10 بجې دي او موږ هم راوتي یو دلته تر څو د هېوادوالو حال احوال واخلو. دغه یو هېوادوال لګیا دی دلته شیریخ جوړوي او ما اورېدلي چې ډېر ښایسته شیریخ جوړوي، خو ما خپله کله نه دی خوړلی. سلام سلام شو په خیر راغلی. خیر جوړې طبعا ښه ده. وعلیکم سلام. خو راته ووایه د خدای ظالمه. وعلیکم السلام. خو مې ته ویلې که نه اول کله دې ویلې؟ اول نه اواز یې نه اورېده. نه نه دې ویلې. کیمره کې دروغ مه وایه، هغې کې ریکارډ کېږي هر څه. هغه کې ریکارډ کېږي خو تاسو خو نه کېږي. ښه نوم مبارک دې چې دی؟ محمد نعیم. محمد نعیم. د کوم ځای یې؟ د کونړ څخه. کونړ کوم ځای؟ څوکۍ ولسوالۍ. څوکۍ. نو یو دم یې راته ووایه، اوس به څه پوښتنې بیا کوم چې څوکۍ د کوم دی؟ څوکۍ کې د لوی کلي پیج درې. پیج درې. ښه ښه ښه. څومره وخت کېږي دلته راغلی؟ یو 5-6 کاله کېږي. بیا نه تللی ورته؟ نه نه هلته خو بیخي نه یم تللی. د ښار کې راولي شوي یم، د ښار کې ګډ شوي. نه کله په چکر هم نه ورځئ؟ نه چکر څه کوم، د ښار پرېږدو بیا غره ته ځو. ښه ولې طبیعي منظرو ته خو انسان زړه غواړي چې ورشي، او موږ کونړ ته چې هفته کې یو ځل ور نه شو که نه، وایي هغه خو د انسان زړه غواړي. نو ته څه شی یې؟ زه لیوانو کې حساب زه ورته ته څه شی یې؟ وایي زه لیوانو کې حسابېږم. څنګه دی شیریخ دې څنګه دی؟ ښه دی شکر دی. شیریخ دې ښه دی؟ ته لږ راوښیه لږ راوښیه دې کې درنو ملګرو. واه ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته دی. دومره واچوه چې زموږ د پیسو اندازه ورکړلی شو. خو ډېر وانه شی ګوره. کیلو په څو دی؟ کیلو په پیسو. نو زه ته وایم په څو دی؟ په روپو. دا ماته عصبي ښکاري. 50 افغانۍ کیلو دی؟ کیلو. ښه کیلو یو کیلو راته واچوه. یو کیلو 50 افغانۍ. څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی؟ ښه دی شکر دی. د نیمې شپې څوک راځي چې تا ورته دونه دوکان برابر کړی؟ څوک راځي دې وخت کې؟ لیونیان.
موږ لیوني یو دلته خو لیونی نه ته خو فعال یې، نور لیونیان راځي. ها نوي خو لیونیان ګرځي. او دلته چې اوسېږي هغه څنګه دی فعال دي که نه دي دلته چې اوسېږي دا تا لیونی سره راځي نو بازار کې خو لیونی یې که نه. ها دلته نوي شپې لیونیان لیونیان دي هو. یا ته فعاله نه یې نه زه خپله فعال نه یم. اوس څه شی کې شریک در باندې خو تراړه که نه کیمرامین باندې م خوري درنو ملګرو دا وګورئ بل شي ولې څومره ښایسته خوندور خو به وي ځکه چې دلته ډېر په مینه یې جوړ کړی دی وبې ګورو دا کوم یو دی مزاري شي اسمنغا جوس بروشي ها سپین غر جوس بروشي جوس فروشي مزاري شریخ مزاري او دا کامول شریخ سره څنګه دی ښه دی نه دی دا کمال نه بهتر دی دا خالص شریک دی او دا خالص شریک دی میلمانه خو دې م راغلل شي اچوې استاده قایما کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې باعزته لره څومره مشتریان به ستاسو لپاره راځي د ورځې ولا ډېر راځي خو حساب نشو چې یو حساب وکړم د موضوع کار پرېږدي نو ماغزه کار پرېږدي دومره ډېر راځي ډېره مننه کور دې ودان الله تعالی دې باعزته لره الله دې خوشحاله لره ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره پاتې شئ مخکې ورځو شي په خیر راغلی په دې هیله چې ستاسې دا ماښامې تر دې دمه پورې ښه رارسېدلی اوسي دغه ځوان مې تر څنګ ولاړ دی ورسره غږېږم سلام ستړی یم چې په خیر راغلی وعلیکم بخیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی مسعود مسعود کوم ځای سرخود ولسوالۍ څنګه راغلی ښار ته والا ښار ته راغلی بس د ښار ښایست ګوره ماشاءالله ګوره الوبالو زیات دي پکې میوه پکې ډېره زیاته ده او خوند ناکسې راغلي دي ماښام کې چکر ته کینې زه هم لرې ده بیا هم راغلي پیدل راغلی خو نه دغه نه موټر کې راغلي یو موټر ته مړه دغه سخرودو سره کې چې خو دا ځای دی خو بیا خیر موږ لږ چپ پراته یو که نه سخرودو سره کې کوم خوا ته پروت دی شمشاپور کې پروت دی شمشاپور کې پروت دی غره ډډې پله شی دې واغېستل که نه والا لږ کیلې مې واخیستې او زردالان مې اخیستې هلته مې ایښي دي او الوبالو الوبالو به والو اوس 1.5 روپۍ کیلو وایي 1.5 افغانۍ فی کیلو او زردالان څنګه ورکوي زردالان هم کیلو 100 روپۍ 100 افغانۍ 100 افغانۍ کم یو ښه دي الوبالو که ده الوبالو ښه دي ولې هغه مزه کوي ګران دي که نه 1.5 افغانۍ ګران نه دي هغه ښه شی ده خو ته یې اخیستی شې ما غوندې غریب سړی چېرته اخیستی شي زه هم غریب یم نو زه اوس ښار نه یم څنګه یې اخلې کیلې دې م اخیستي بس 3 رقمه شیان دې اخیستي څلورمه م اخلې څنګه یې اخلې د کمې کې پیسې دا شکر دا یو دورونه مې بار دي پوه شوې بلجیم خارج نه درته راځي بلجیم نه راځي بیا ښه دی نو دغه میوه په هېواد کې په وروستیو کې را پیدا شوه مخکې دا زموږ په هېواد کې نه کېدله اوس ډېر ښه حاصلات ورکړي ورته خوشحاله یې دومره خوشحاله یم چېرته ویلی نه شم دومره خوشحاله یم ولې دومره ورته خوشحاله یې په دې چې داسې میوه نه ده په خپل عمر کې موږ خپله نه ده لیدلې که نه خو اوس را زیاته شوې ده بلکل او ډېره مزه هم کوي که نه چې بې مالګه واچوې که نه ویې مینځي بیا ډېر سور کوي خوند کوي که نه ډېر او دا وړوکې پېژنې دا واړه چې دي دا څه دي دا هم زردالو دي خو دی وړې دي هغه غټ دي دا زردالو دی ګیلاس دی ګیلاس یو ځل ورته سم وګوره ګیلاس دی ګیلاس دې ته ګیلاس دا څه شی دی دا ګیلاس دی دا الوبالو دي او ګیلاس دا دی دواړه یو شی دي یو شی نه دي هغه دا خواږه دي هغه ترشي دي هغه مالګې سره چې خوړل کېږي دا خوړل کېږي والا زه په دې مالګه ځان دا شوم ښه والا زه په دې مالګه ته ورته خوشحاله یې مقصد چې هر شی ډېر خوشحاله یم او ډېر خوشحاله کار روزګار څه کې والا بس خپل پټي دی هماغه کوو نه خوشحاله اوسې امنیتي ځواکونه درنو ملګرو غږ یې وکړو څه خو نشته دی
هغه دغه ملګري غونډ ولیدل فکر یې کوو چې څه خبره ده ما ورته ویل معاینت څه نشته دی څومره ښه ماحول دی امنیتي ځواکونه هم ګرځي زما خبره ته خو لږ غوږ شه مالې امنیتي ځواکونه هم ګرځي یو وخت داسې و چې په دغه ځای کې به موږ موبایل نه شو راایستلی چې موبایل به دې راوایستو ایسته به یې نټک وړو به درنه او لله الحمد اوس په هېواد کې بیخي امن دی نه غله شته دی نه پکې خاینان شته دی نه پکې بل څوک شته دی ښه ښایسته وطن دی ګرځو پکې دا ته ګوره موږ نیمه شپه پورې هغه غره بیخ نه راغلم د شمشاپور نه په څه وجه راغلم چې اوس نیمه شپه هم ګرځم هېڅ خبره هم نشته ده که 1 بجه ځم که 10 بجې ځم که 12 بجې ځم هېڅ شی هم نشته ده بلکل ډېره مننه اوس ته څه شي اخلې که نه ولا دې الوبالو ته مې خیال ده خبره وکړه په څو یې راکوي چې 1 کیلو زم ترې نه والم والا که دا په څو راکې اخري 10 روپۍ را کم سو بس دی نو ته څه کې اوس سالیغ ته پرېږدي 500 نه کیلو یې دلته راغلی ده هغه دی کیمره کې راغلی ده نه شي وړلی زه قسم درته ښیم نه دی هغه دلته راشه دا په څو ورکې اوس کیلو په څو راکې موږ ته په 140 وګوره که شی مې ته پیدا کړو 1 کیلو ته چې کار وکړه څومره 3 کسان یو که نه 1 کیلو بس دی 1 کیلو موږ ته واچو خو ښې دانې به راته اچوي نه دا یې دینه نه علمه نه هغه ځینه به راته اچوي نه بیا هم هغه ځینه ورته یې که نه هغه ځینه نه سره دي که نه دا وګوره دا دا وګوره دا نه موږ ته ښه پیسې ستا په خوښه او هغه به زموږ په خوښه پاس د هغه ځینه دغه ځینه ده ته به په ډېرو لانجمنو اوښتی خو زه دې نه یم لیدلی زه ډېر لانجمن یم دلته یو تیږه پل هم کېده که نه ماشاءالله دا رښتیا هم ولا ښه و ډېره مزه کوي که نه ډېره مزه کوي اوس دې باندې نور څه اچول کېږي دې به په پاک یخ اوبو باندې ومینځه که ها. او بس پرې مالګه لږه مالګه پرې ور واچوو کم د سور کوي بیا دا اوس څو افغانۍ شو 140 افغانۍ زه ورکړم نه ولې ته ورکړې او 100 دیش دی 100 دیش نه والا نشي نه والا غوړ کور دی ودان خوشاله الله دې ونازو کور دی ودان خوشاله اوسې ډېره مننه وروره لانجه مې درسره وکړه پیسې مې پوره درنه کړلې خفه شوی نه اوسې الله دې ونازو خلک نه خفه کېږي که نه لوی زړونه لري ساله دې ځوانه ته څنګه یې ښه جوړې نوم مبارک عزیز الله عزیز الله ته کوم ځای نه راغلی کونړ نه راغلی کونړ نه او داسې ښایسته ښایسته معلومي خود د کونړ نه به راغلی د دنګو غرونو به راغلی کوم ځای نه راغلی کونړ مرکز اسداباد نه او اسداباد کې د کوم ځای نواباد کلی نواباد کلی څلورمه ناحیه ده څلورمه ناحیه کې نواباد ته خو موږ ډېر ځو راځو ها فکر کوم چې پلار همالته دی که نه د هغه پلار اوس هم هلته دی هر کله راشه خدای دې سلامت لره څنګه و لارې سفر څنګه و والا د اختر نه بعد راغلی بیا نه یم تللی بیا نه یې تللی بلکل او جلال آباد څنګه دی هوا یې څنګه ده والله ګرمي ډېره ده ګرمي ډېره ده نو تا کونړ یخ کونړ پرېښی راغلی جلال آباد ته دا اوړی به دې هلته تېر کړی و د سیند په غاړه دا به راغلی وي ته لیباټرۍ ته راغلی لیباټرۍ ته راغلی ښه درسونه وایي نه کار یې زده کوم کار عملي کار خو هماغه درسونه دي نو یا هغه عملي یا یا عملي یا داسې تیوري تیوري ښه ډېره مننه کور دې ودان خیر الله تعالی دې به عزت لره امین که تاسو سره ما سره ځي مننه پاتې شه دلته ښه څه شی راباندې خورې بیا شی چې خورئ هغه در باندې خورم موږ الوبالو هغسې پیسې ته ورکړه ورته ولې نه مشکل څو نه روپۍ ورکړې ورته ولې نه ورکوم څو چې غوښتې هغه رسول ورکوم دې شو مشکل نشته کور دې ودان خوشحاله اوس الله دې به عزت پاتې شي ډاکټر صاحب راباندې ښه ولګېد ځکه مې ډېر وچېړلو له تا مننه ځوانه خدای دې اباد سلامت لرې ژوندی اوسې کور ودان درنو ملګرو راسره پاتې شئ راځئ مخکې ورځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی جلال آباد ښار دی
او وطني خربوزي هم را رسیدلې دي فکر کوم چې مزاري خربوزي دي کنه سلام سلام خیر راغلی خیر سلام شکر ژوند چارې څنګه راوړي الحمدلله نوم مبارک دی عرفان الله عرفان الله د کوم ځای ټولګي خو د شیرانا ته شي زه سخرود بالاباغ د بالاباغې ژوند څنګه روان دی الحمدلله شکر دی کار روزګار دی ښه دی الحمدلله بس گزاره کوي څومره مال دی راوړی نن څومره منه به یو 100 منه مې راوړی 100 منه او څومره پاتې 50 منه پاتې 50 منه دې خرڅ کړو او الحمدلله کار دی ښه دی یعنی او شکر دی خیر بعد ماښام چې څومره ګټې د ماښام لخوا نه یو ورځ کې بس ګټو الحمدلله 1200 ګټو 1500 ماشاءالله بیا خو د هغو دپاره ډېر لوی پیغام دی چې هغوی وایي وطن کې کار نشته که نه دا د تا غوندې ځوانان دلته کار کوي لګیا دي 1200 افغانۍ ګټي ښه ښایسته کارونه خو ډېر دي او هسې خلک هسې لګیا دي کارونه نشته کارونه شته دی الحمدلله پیسې هم ډېرې دي څوک کار کوي هغې دپاره کارونه شته دی په نیمه غرمه راپاڅېږي هغې دپاره کارونه نه وي که نه او چې سهار لمونځ وکړي الله نوم یاد کړي راوځي بس حتما الله تعالی روزي درکوي بالکل دا خربوزه مزاري ده دا مزار ده او دې ته کوم خربوزه وایي دې ته وایي شین مغز شکرپره ورته وایي خواږه ده ته خو خرچه وکړه که نه دا بغلان نه راځي اصل کې دا چې ده که نه بغلان نه راځي دا بغلانۍ ده او هغه زیړې چې دي که نه هغه د هغې نه راځي دا بیا خواږه دي دا ډېر خواږه دي چې خلک یې وخوري یو نه دوه دانې وړي ماشاءالله ډېر خوندور دي دا خو دا چې اوس څوک یې وخوري یو نه وایي دوه دانې وتله او 1.5 روپۍ من دی 1.5 روپۍ من دی خپل کور ته وړي که نه او ماشه سار مې یو دانه وړې اوس یو دانه بله م راوړه کاکا څنګه یې ښه خربوزه خوري خواله ونیسه څه کار روزګار دې نن کړی دی څو به دې کړي نن ما دغه شی مې کړي څو دې کړي دي دې دنګو والا ته ورکوم هغې ته ورکوم څو ورکوم څو دې کړي دي 50 شپېته افغانۍ په ټوله ورځ کې ولې ماشومان راته لکه څنګه کباړ دې م راټول کړی که نه کباړ دې په پیسو باندې اخیستی که نه ماشومان نه دي اخیستی ماشومان ته ټال ورکوم ماشومان ته ټال ورکوې بیا کي څو د ورځې ګټې دا یو شی مې کړی ته دا ونیسه دا خو لږ وخوره ډېر خوندور دی ډېر خوندور زما د طرفه دا وخوره خیر دی ښه نو ګټه کوي درته کوڅه دنګو والا ته ورکوم 15 روپۍ افغانۍ قرضدار مې هغې نه قرضدار یم کلدار افغانۍ هم داسې قرضدار یم کرایه ما باندې هم داسې باندې ولاړ یم دویم ورځ دغه کور مې بیا راکړي دي دلته تللی او کاکا ماشومان دې نشته زامن دې نشته مشران زامن مې شته دومره دي یو مې خاپوره کوي یو مې ګرځي نور لورګان مې مشران دي لورګانې دې مشرانې دي 15 لورګانې دې مشرانې دي 3 لورګان مې دي واده شوي دي که نه دي نه اوس پیغله شوي دي هغه هم په کور دي دغه 15 لورګانې 2 زامن یو ته یو د مېرمن ټول په همدغه یو کور کې اوسېږي او دغه کراچۍ نه ګټئ او څه چې وګټل په همدې ګزاره کوئ ستا همت ته دولاسي سلام خدای دې آباد و سلامت لره ژوندی اوسې کور ودان چې دومره غټ زړه لري الله دې ونازو کور دې ودان خوشحاله اوسې ډېره مننه نه دا وخوره کاکا سره مې خبرې وکړې ډېر همتناک انسان دی تقریبا چې 15 لورګانې لري او 2 زامن لري او د دې ترڅنګ یو خپله د یو مېرمنې ده ټول په دغه یو کراچۍ باندې چې 80 افغانۍ ګټي او هغه باندې ګزاره کوي الله تعالی دې ورته حلال روزي ورکړي ښه ځوانه په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته پیغام هم دغه دی چې دا لارې خلاصې شي او دا نرخونو باندې هېڅ هم نه کېږي دا غریبانان دا مالداران چې دی دې پکې ډېر غټ تاوان دی او دا چې دی لارې خلاصې نو د هر چا پکې کار کېږي د کراچیوان هم پکې کار ښیي او د راوړلو تجار هم پکې کار ښیي ډېره مننه کور دې ودان الله دې په عزت لره خو زه یو څه وایم چې پاکستان لاره بنده زموږ د ټول هېواد په ګټه ده ځکه چې موږ او تاسې چې کله هم د پاکستان نه کوم شی راغلی هغه کوالټۍ معیار کې ډېر کمزوري او زموږ د هېواد چې کم یو مال دی نه ده چې پاکستان لاره ده نور دي تاجکستان دی ازبکستان دی اخواته روسیه ته ځي او دا اوس ماشاءالله تجارت روان دی اوس د کندهار د کوټې مال چې دی هغه اوس اخوا ولایتونو ته روان دی نور بالکل ستا هدف دا ده چې ترانزیټي لارې دې زیاتې شي تر څو دغه زموږ اموال چې دي زموږ میوجات او همدارنګه هغه حاصلات چې په وطن کې کېږي هغه تر نورو هېوادونو ورسېږي ښه عایدات ولرو دې خو پیداوار ډېر زیات دی دا خو ډېر زیات کېږي او دا چې لاړ نه شي دا خو بیا ډېر تاوان دی دلته خو دا خو اوس لا نوی سیزن دی دومره ارزان دا بیا 560 روپۍ مني نو دې کې به دا تجاران ته څه پاتې شي او د نور ته به پکې څه ډېره مننه ځوانه الله تعالی دې باعزته لره ژوندی اوسې کور مودان خوشحاله اوسې الله تعالی مو باعزته لره درنو ملګرو چې راسره راسئ راسره پاتې شئ
سخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ځانګړې خپرونه چې د جلال آباد ښار په ماښامي مو برابره کړې وه تاسې به تر وروستیو شیبو ننداره کړې اوسي زه باوري یم چې د هیوادوالو په دغه روزمره چارو به تاسې خوشحاله شوي اوسئ چې په وطن کې امن دی سکون دی ژوند روان دی دې تر څنګ د هیوادوالو دغه روزمره چارې چې څنګه په عادي ډول مخ ته ځي هماغسې روانې دي په هیواد کې د وطني حاصلاتو ښه جم و جوش دی هر څه پکې ښه پرېمانه پیدا کېږي که هغه الوچه ده که الوبالو دی که ګیلاس دی او که خربوزه ده هر هغه څه چې په هیواد کې پیدا کېږي هغه دلته زموږ هیوادوالې نوشیجان کوي یو ښه منظر جوړ دی له تاسې یو ځل بیا زخته زیاته مننه چې راسره وئ تر بیا ښې چارې د الله په امان